बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामونه و احترامات لیدونکو کتونکو ډیر زیات افسوسناک خبر دی موږ دلته راغلی د نظام بای چې کوم ټیم دی کوم منډي ترلې دي د هیڅ نه هم پټینې دي نظام بای په خپل هم راغلی دی غي ټیم هم راغلی دی دغه سبا تبوسونه وته کو السلام علیکم نظام جان تاسو ته باجول پر اتلو باندې هر کله وایي ستړي مشي درته وایو سر کی تاسو ته څنګه اطلاع وشو او څه ټیم راورسېدی دلته بسم الله الرحمن الرحیم موږ تقریبا پرون مقامي ټیم چې اطلاع وشوله او د باجوړ د ورکوټي ګلالینه والا د امزوري نه دا چې لکه داسې تورسونو به کوم کارونه وکړل چې کومه د واقعه کوم وخت وشوله او چا ته خبر وشو بس ما یاره که دا خبر چېرته داسې افوا ده ځکه چې ما یاره په باجوړ کې غلاما ټیم نه دي لیدلی او نه چې دې ته سیم شته دی پکې خو بیا ښه ذاتي چې کوم د دې کلي ولس او هغې سره رابطې کړلې چې نظام الدین مې شته ویډیوګانې راولېږلې بیا ما ځان سره خپل ټیم ورک برابر کړو زمونږ دلته کې چې کوم ډرایورز دي زما خپل بچی هم دی ورکوټ د دې سیول چې کوم د باجوړ ملګري ټول راله هغه ټول چې کوم ځای یاد هغه ټول سرچ کوو او د دغه مطابق کوم زمونږ چې پوهه ده داسې نور چې دا کم دي د اوسه پورې چې کوم دی لکه داسې په دې ټیم کې یو ځای پاتې نه شو چې هغه سرچ نه کړی شو اوس مزید چې دی دا غاړې دي اوس په دې غاړو باندې اوس کوم سرچ کوو سکینر را سره شته سر تاسو په خپله خبره ده دلته څومره پورې کسان خلک وایي چې دلته غیب دي او روک دي یاره دا خو چې کوم کنفرم معلومات راغلل نو یاره چې هلته کې فیملیز ناست دي لیډیز راغلي دي زما خیال چې یو لي دی او یو داسې درمیانه دی نو هغه کسان وایي چې یاره دا لي کس چې کوم دی د ماشوم بچ کوو په دغه کې چې دی د ماشوم داسې نیولې دی چې کوم چې شمدي ګوایان دي د دوه کسو موجوده چې کوم دی لکه اطلاعات نظام به ستاسو په خپله خبره ده خلک وایي چې د نهو نه تر لسو پورې کسان لکه ملګري وایي چې درې کسان خو ښکاره داسې دي چې د هغې وارثان راغلي دي او وایي چې دا کسان روک دي دلته ناستې موجود دي او د شپږو کسانو هغه کسان چې د هغه لوارث ریارې دیر مردان پېښور خلک دلته راغلي دي او چې د نهو پورې کسان روک دي تاسو مطمئن یې څنګه اول به دې هم خبرې وکړئ او دویم نمبر سوال به زموږ دی چې تاسو د خپل ټیم نه څومره دغه کوئ توقع ساتئ چې څومره ټیم کې به دا کسان پیدا شي دا کم فیملی چې راغلي چا چې بچي ورک تاسو هغه انټرویو کوئ د هغې نه معلومات وکړئ که چېرې دا خبره شور وي برابر وي او که چېرې شور نه وي نو بیا داسې وکړئ هسې نه چې یاره که چېرته دلته ولیدلي نه وي او چېرته بل ځای ته سیر سپاټۍ ته تللي وي هلته دې خو معلومات وکړي او د ډیم مقصد داسې دی چې دا یو کنډولې دی د دې نه زموږ یار ترهه نشته چې یا بیا راښکته وي شي بل ځای ته بیا رانوي شي زیاته ونه شوله بیا واپس ډیټونه خولاو سر جي څومره توقعات هم د خپل ټیم نه چې دا کسان الحمدلله زموږ ټیم ورک ښه برابر دی ښه تکړه دی په خپل ځای باندې خپل کار کوي هغه ون ون ټو ټو والے دي هغه د ټیم نه کوم ټیم ورک راغلی او کوم دلته کې باجوړ کوم ولست دا وی جذبه ډېرې بلند دي ان شاء الله الله پاک فراهم کړي نظام به ملکان ټیم هم راورسېدو هغه هم تاسو رامرسته کوي او تاسو هم ډېره زیاته مننه شکریه دا کوم د ټایم راکولي ملګري نم مرګري راغلي دي اندر شهزاد صاحب دا ټیم مرګري دي خلک ډېر زیات دي خو بالکل بل مرګره اسماعیل چې کوم زویل شمه چې یو مجاهد دی او جهاد کوونکی دی نو هغه به کم نه او کچا غازی تر اوسه پورې لیدلی نه نو بالکل اسماعیل باچا ته دی وګوري او خپل د باجوړ د خاورې غازي دی ویني د خپل کې پکې خاورې غازي دی ویني د دوی په سیډ باندې ورځم زه به تاسو ته سلام پیش کوم او سلوټ درته کوم چې اول ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم او کوم کسان تاسو مولې راویستلي یا کوم زخمیان هغې وضاحت راسره وکړئ جی مهرباني زه ستاسو انتهایي مشکور یم چې دلته راغلی زموږ افضل کوئ زما نوم اسماعیل دی د باجوړ سیول ډیفینس سره مې تعلق دی سیکټر S1 سره دلته چې کوم وخت دا واقعه وشوه کښتۍ الټه شوله نو ما ریسکیو والا ته رینګ وکړو زه په دې موړه باندې ناست وم ریسکیو والا ته مې بس رینګ وکړو چې کښتۍ دوه کښتۍ الټه شولې امبولینس موږ ته پرووایډ کوي چې امبولینس راشي موږ دا کسان ریسکیو کړو امبولینس چونکې ډېر لیټ و زموږ سره سهولیت نه و د کښتۍ والا نه مې یو لایو جیکټ راواغېستو او دغه ته مې ور ودانګل اته کسان ما په دغه ټیم باندې ریسکیو کړي اسماعیل بھائی دې کې څومره مړي او څومره ژوندي کسان په دې اتو کسانو کې بیا 4 کسان مړه شو او 4 کسان
ټیک شوي. یعنی که زه تاسو ته دا ووایم اسماعیل صاحب چې کوم دی هغه اته کسان نه دي بچ کړي، یو اته خاندانونه بچ کړي دي، یو اته خاندانونه نه یو اته سوه خاندانونه بچ کړي دي. که تاسو وګورئ د دې شاته د دې اتو کسانو نه چې کوم وروسته سلسله را روانه ده او هغې ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو اسماعیل غازي چې کوم دی هغې ته به پکې ثواب میلاویږي. اسماعیل غازي صاحب په زړه هم دغه ټایم کې څه تېرېدل چې آیا تاسو دا خلک راویستل زړه ته مو درد نه میلاوېدو، په خپله مو زړه نه خرابېدو؟ نو زړه ته خو هم دونه درد میلاوېدو چې چېرته زه په زندګۍ کې د اوبو ته نه وم مکو شوی، خو بس هسې یو ریکس مې واخیستو، جیکټ مې واغوستو، بس ور ومې د انګرمال کو هر څه کېږي یا به ورسره تمځي او یا به دې نه خامخا څه کسان بچ کړي. الله ماله بری راکړو، اته کسان ما الحمدلله د دې نه اوبو نه راویسته. اسماعیل صاحب تاسو د اتو کسانو لپاره د خپل سر قرباني ورکړې وه، تاسو ته دا خبره نه رامخکې کېده چې ستاسو به بچي وي، ستاسو به مور پلار وي، په دې خبره مو ډار خوف یره نه راتله؟ نو دغه وخت کې ډار خوف یره دا نه وه چې هلته زما خو یو خاندان و، خو هلته 14 خاندانونه نور وو. مال چې زما یو خاندان چې دغه کېږي خو دا 14 خاندانونو کې به زه خامخا بچ کړم، څه نه څه بچ کړم. بالکل ډېره زیاته مننه، شکریه ادا کوم اسماعیل صاحب چې موږ ته مو ټایم راکړی. بالکل ملګرو ما مخکې هم وویل که چا په خپل ژوند باندې غازي لیدلی نه وي نو بالکل اسماعیل د سیول ډیفینس باجوړ سره تعلق ساتي، راغګانو سره، نو بالکل تاسو راتلی شئ او زموږ چې کوم دی اسماعیل غازي لیدلی شئ چې یو اته کسان یو اته خاندانونه یو سړی بچ کوي، نو بالکل د غازي نه کم مقام خو دې له هېڅوک هم نشي ورکولی او د دې په حفاظت کې که دی مړ هم وي نو ده ته به شهادت میلاوېدو. خو د اسماعیل زه پوره خاندان ته سلام کوم، ډېره زیاته مهرباني چې موږ ته مو ټایم راکړو. ډېره مهرباني.